ولګېدم لکه مرغۍ راپرېوتم سترګو خمارو دي په ما کړې ګزار صنم. ملګرو دا هغه ګل چاهت د تاسو ورته وګورئ کم چې په تبلیغ کې تللی و الله تعالی پې خپل رحم کړی و خو بس الله تعالی ته به خوښه نه وه د دې کوم حرکات چې اوس دي لکه تاسو هغه په سکرین باندې کتی شئ یو ناشنا قسم انداز کې راغلی ده که د دې مونږ مخکې ویډیو ته وګورو هغه دارنګې نه وي لکه اوس چې دې کم قسمه فحاشي او کم قسمه غیر اخلاقي او ویډیو چې کم دی هغه دې شروع کړي دي. زه به تاسو ته دا ویم چې دا اوس وخت هغه په پاکستان کې ده هم نه ځکه چې د پاکستان نه هغه بهر ته تللی دی او هلته کم ترکي چې دی داسې ویلی کېږي هلته دی او هلته چې دي څه قسمه ویډیو هغه شروع کړي دي هغه تاسو ته ښکاري په سکرین باندې یعنې یو ډېر داسې ویډیو لکه تاسو د دې زه به تاسو ته د دې کم ټیک ټاک اکاونټ چې دی هغه وښیم نو 5.9 میلیون یعنې تقریبا 6 میلیون فالوور د دې دي داسې چل شوی دی چې دا کم فالوور راوستي دي نو دا هم دغه تبلیغ کم ویډیو چې وي په هغې راوستي وي یعنې د تبلیغ ویډیو به یې جوړولي قسمه نو په هغې باندې خپل فالوور د 3 میلیون نه د 6 میلیون ته راورسول او اوس چې په دې کم انداز شروع کړلی کم قسمه ویډیو چې په دا جوړوي نو هغه تاسو ته دا ښکاري په سکرین باندې یعنې یو ډېر زیات کم غلط قسم څه ورځې مخکې یعنې تقریبا 4-5 ورځې مخکې زه لاندې کوشش کوم چې تاسو ته وښیم چې هغه څه قسمه ویډیو یعنې د دې یو ویډیو هغه هم وایرل شوی وه په کوم کې چې دې کم کپړې هر څه هغه هم ویستې وي او داسې په یو ځای کې هغه ویډیو ریکارډ کړی وي کم خلک چې دي هغو بیا ډېر زیات تنقید شروع کړو ډېر زیات یې ځان ته غوسه کړه یعنې لکه اوس تاسو وګورئ په هره ویډیو کې دا داسې حرکت کوي چې د هغې کم لعنت سبب ګرځي لکه اوس دې ډانس ته تاسو وګورئ دې ویډیو طرف ته وګورئ مخکې چې دی داسې ویډیو نه دي جوړې کړي خو صرف اوس چې کوم دی داسې قسمه ویډیو دې ته وګورئ لکه یوه نه د مختلف قسمه داسې ویډیو جوړې کړلي نو موږ به د خپل حکومت پاکستان نه دا مطالبه وکړو چې دا کوم کسان فحاشي راولي کوم کسان داسې حرکتونه کوي د هغې خلاف دي داسې قانوني کاروایي مخې ته راوړي چې دا نور خلک هم عبرت والي که چېرې دا چل روان وي نو را روان وخت چې کوم دی هغه ډېر زیات خراب او ډېر زیات یو فحش طرف ته هغه به راځي نو کوم دغه ویډیو چې هغه تاسو سره شریک کړه امید لرم ویډیو مو خوښه شوي که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره